غواړم چې کوم اکټینګ کوي په سوشل میډیا باندې په اخوا دېخوا کوم کس چې نن نه پس په ایجنسۍ کې پاکستان آرمي زموږ لا انفورسنګ ایجنسیز زموږ انټیلیجنس ایجنسیز په سرکاري عہدیدارانو خلاف نازیبه الفاظ استعمال کړل اف سی آر موجود هم دی او ما ته پته هم دی چې زه څنګه اف سی آر باندې امپلیمنټیشن کولی شم مونږ ټول دلته ستاسو خدمت ته راغلي یو که زه دلته ناست یم که زما ای پي ایس دلته ناست دي که زما ډپارټمنټ هیډز دلته ناست دي که د باجوړ سکاوټس کمانډنټ ناست دی که بریګیډیر صاحب دی که انټیلیجنس ایجنسیانې دي ټول ستاسو د خدمت دپاره دلته ناست وو څنګه چې ستاسو قربانیانې دي داسې زما د پاکستان فورس هم قربانیانې دي زما د لیویز هم قربانیانې دي هر کس ته پکار دی چې خپل ګریوان کې وګوري څوک چې مشرۍ قابل دی هغه ته عزت ورکول هم ما ته پته ده هغه دپاره موږ خپل ځان هم قربانوو څوک نه دی قابل هغه به زما دفتر ته هم نه راځي